سلامونه، دا لندن دی د BBC پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت. زه سنا صافی یم. د چهارشنبې په ورځ یعنې سبا نه بل سبا براسلز کې له افغانستان سره د مرستو په اړه غونډه کیږي. دغه کنفرانس کې افغان حکومت له پوځي مرستو ورهاخوا د خپلو خلکو د اقتصادي حالت د ښه والي لپاره غوښتنې لري. کابل کې زموږ همکار سید عبدالله نظامي وایي د ولسمشر غني یوه غوښتنه به د آسان خدمت په نوم د نوې جوړې شوې ادارې لپاره مالي ملاتړ وي. دا خاورین دیوالونه یو کور نه، د افغانستان د نږدې ډیرې برخې د بېوزله ژوند انځور دی. د خلکو بېوسي یو ځای نه ده چې څوک دې ترې بل ځای ته وزغلي. نه د سړو کار شته دی او ښځو ته هم نه پیدا کېږي چې کار وکړي. په دې کلي کې به ډېر چې ډېر یو دوه مالداره وي، نو ټول غریب دي زموږ غوندې. کابل په تیرو څو کلونو کې چې مړه لسیزه یادیږي د داسې ډیرو ودانیو څښتن شوی. که یو څوک له بهره راځي انګیري به چې ګواکې ټول افغانستان لکه دغه ودانۍ جوړ او تیار دی، خو داسې نه ده. د خلکو اصلي کړاو اقتصادي وسمنتیا او بېوسي لا پر ځای پاتې ده. له دوی پوښتو ډېر پیسې راغلې افغانستان ته، ولې د خلکو اقتصاد ښه نه شو؟ ولې اقتصاد ښه نه شو د خلکو؟ فساد و؟ دلته چې د غدنګې ودانۍ یادونو خلک حتمی د فساد نوم ورسره اخلي. داسې چې د ټولګټو پروژو پر ځای ویل کیږي ایله څو کسان د میلیونونو ډالرو د مرستې حقدار شول، ولس هغسې خوار پاتې شو. دا په کابل کې د آسان خدمت په نوم نوې جوړېدونکې اداره ده. ولسمشر غني د ولسي چوپړ د آسانولو لپاره پرانیستي چې پیچلی حکومتي سیستم خلکو ته آسان کړي. افغان حکومت به د دې ادارې لپاره په بروکسل کې له نړیوالې ټولنې مالي ملاتړ وغواړي. دویم تعهد د افغانستان به د بروکسل په کنفرانس کې د آسان خدمت د ادارې په تړاو دی چې د 2013 کال تر پایه پورې 3 نور خدماتي مرکزونه په کابل کې هم پرانیزي. دا د افغانستان له لوري چې دا د فساد سره په مبارزې کې او د ښاریانو لپاره د لازمو سهولتونو د رامنځته کولو لپاره یو طرحه ده چې نړیوال دې ته وهڅوي چې افغانستان د فساد سره په مبارزې کې ژمن دی. د ولسمشر غني په واکمنۍ کې سره له دې چې لکه پخوا هومره مرستې نشته، خو کابل په دې خوارۍ دی چې اوږدمهاله پروژې پلي کړي چې افغانان د کار روزګار او اسانتیاو خاوندان شي. یوه نیمه لسیزه ګڼو بهرنیو پوځیانو افغانستان کې د ترهګرۍ ځپلو په پلمه جګړه کوله. میلیونونه ډالر هم د مرستې په نوم د هېواد ته راوړه. بهرنیان په وتو شو، جګړه لا پاتې ده، خو ولږه او بېوزلي ورسره هم جوړه روانه ده. وایي بهرنیان لاړل خو پیسې یې سمې ونه لګولې. سید عبدالله نظامي BBC کابل.